دكتور، هو في الشباب عندهم صار خبرة كثير عالية، يعني بدأوا العمل من د تحریر الشام ډلې مشر خپلو جنګیالیو ته تازه امر ورته د افغانستان اسلامي امارت لارښوونې. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. په سوریه کې د حکومت پر ضد او روسیې ته د دې هېواد ولسمشر بشار الاسد د تېښتې خبر لا تایید کېدو وروسته په دې قضیه کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول ښکلي هېوادونه لا شوق راوتي او په تړاو یې بېلابېل غبرګونونه ښودلي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې پیښې له کابله د سوریې خلکو او واکمنو ائتلافي ډلو ته مبارکي ویلي او لا راتلونکي حکومت یې غوښتي چې د انتقام اخیستنې پر ځای د عمومي عفوې تګلارې پر بنسټ له هېوادونو سره مثبت تعامل وکړي. د امریکا ولسمشر د حکومت پر ضد د عدالت بنسټیز عمل او د سوریې خلکو ته د خپل راتلونکي مسیر د ټاکلو لپاره تاریخي شیبه بللې. جو بایدن په سوریه کې روان وضعیت خطر او ناڅرګند حالت ګڼلی، خو ورته مهال یې د یوې باثباته سوریې لپاره د امریکا د همکاریو ډاډ ورکړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن زیاته کړې د سوریې رژیم نه سکورېدل د عدالت بنسټیز عمل دی. دا له اوږدې مودې راهیسې د ځورېدلو سوریایانو لپاره یوه تاریخي شیبه ده تر څو د خپل ویاړلي هېواد سوریې لپاره غوره راتلونکی رامنځته کړي. دا د خطر او نه څرګندتیا شیبه هم ده. د اسرائیلو لومړي وزیر او دغه پیښه د منځني ختیځ لپاره تاریخي شیبه بللې او وایي دا د ایران او ایران پلوه نیابتي ډلو پر وړاندې د دغه هېواد د قوي عکس العمل پایله وه. بل پلوه ځینو اسرائیلي او نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې په سوریه کې د نظام له پرځېدو سره هممهاله اسرائیلي ځواکونو له 1983 زیږدیز کاله وروسته په لومړي ځل سوریې خاورې ته ننوتې د جولان لوړو یو شمېر سیمو نیولو ترڅنګ یې د میزاخ هوایي اډه او په پلازمینه دمشق کې د استخباراتو د ادارې په ګډون یو شمېر اهداف بمبار او ځینې نور یې لاندې کړي دي. بلخوا په سوریه کې واک ته د رسېدلې اسلام پالې ډلې مشر ابو محمد الجولاني خپلو ټولو جنګیالیو ته امر کړی چې له ښارونو څخه ووځي. نوموړي ویلي دي چې د ښارونو امنیت د بشار الاسد د واکمنۍ د پولیسو دنده ده. هغوی به بیرته خپلې چارې په لاس کې واخلي او دوی یې بشپړ ملاتړ کوي. همدغه راز هغه ښځو ته د ازادۍ ورکولو فرمانه تر خپرولو وروسته مطبوعاتو ته هم بشپړ ازادي ورکړې ده. اربیټاس خبري اژانس لیکلي هغه په یو تازه فرمان کې خپل نوم بدل کړی او خپلو خلکو ته یې ویلي چې نور ورته د جګړې نوم الجولاني ونه کاروي او دی به په راتلونکي کې خپلې چارې د احمد الشری په نوم مخکې وړي.